الممیتو مرګ ورکوونکه ذات چې څوک هم دغه اسم کثرت سره یی نو د نفس په الله جل جلاله مغلوبه کی. دویم خصوصیت یې دا ده چې څوک د اسراف کولو عادت یې وي یا د نفس عبادت باندې آماده کیږي نه، عبادت ته نه تیوریږي، کثرت سره دای دغه اسم ورد کوي په داسې طریقه سره چې کله دای سوملی نو خپل سینه باندې روز کښېږدوي او الممیتو الممیتو دی او داسې انداز کې خوبوله شي نو نفس په الله جل جلاله تابعداره جوړ کی. دریم خصوصیت یې دا ده چې څوک ووري دغه اسم مبارک په ځون باندې دم کوي جادو په د باندې اثر نه کوي.